د دریڅې یوټیوب چینل اوریدونکو او لیدونکو سلامونه می ومنئ. بریالي څیرې او سختي ورځې کتاب حسیب نورمال پښتو ته ژباړلی دی او زه صدیقه ملکزی درته وړاندې کوم. د کتاب شپږمه برخه ده چې دا برخه د نړۍ مشهورې لیکوالې جی کا رولینګ ژوند او سختو ورځو ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. جی کا رولینګ هغه مشهوره لیکواله چې یو وخت یې چاپخونو کتاب ورته نه چاپاوه. بریټانوي لیکواله جی کا رولینګ چې اصلي نوم یې جوانجو رولینګ دی، په 1965 کال کې د بریټانیا په بیټ شار کې زیږېدلې ده. د فرانسې په اکستر پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې زده کړې کړې دي. تر فراغت وروسته پرتګال هیواد ته کډه سوه، څو انګلیسي ژبه زده کړې او هلته یې په لیکوالۍ پیل وکړ. په 1992 کال کې د اکتوبر په 16مه یې د جورج ارنټس پرتګالي ژورنالیست سره واده وکړ. تر واده وروسته یې یوه لور پیدا سوه. رولینګ له خاوند سره تر یوه کال زیات ګډ ژوند ونه کړ. بالاخره په 1993 کال کې سره جدا سول. دواړو د جدایي لامل له رولینګ سره د هغې د خاوند جورج ارنټس توند او له تاوتریخوالي ډک چلند ښودل سوی دی. رولینګ زیات وخت په پرتګال کې پاته نه سوه. کله چې له خاوند نه جدا سوه، قصد یې وکړ چې سکاټلند ته کډه سي. همداسې یې وکړل. له کوچنۍ لور سره سکاټلند ته کډه سوه او هلته له سختو رواني ستونزو او ناروغیو سره مخ سوه. یو څه وخت لپاره یې په یو روغتون کې د درملنې په موخه ځان بستر کړ. څه وخت وروسته بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده. له رغېدو سره سم یې په لیکوالۍ تمرکز زیات کړ او زیات لیکل یې وکړل. رولینګ د نړۍ په کچه مشهوره او بریالۍ لیکواله ده. رولینګ هم د نورو ډیرو لیکوالانو په څیر یې له ماشومتوبه له لیکوالۍ سره مینه وه. هغه چې ماشومه وه، څه به چې ذهن ته ورتلل هغه به یې لیکل. رولینګ 6 کلنه وه چې د سوی په نوم یې یو لنډ داستان ولیکی. کله چې یې مور کیسه ولوستله نو رولینګ یې زیاته وستایله او یې هڅوله. د رولینګ د لیکوالۍ سره د بې کچې مینې له برکته هغه اوس د نړۍ مشهوره او بریالۍ لیکواله ده. رولینګ لومړی کتاب په خپل اصلي نوم جوان رولینګ لیکلی و، خو بیا خپرندوی ټولنې مشر غوښتنه ترې وکړه چې په کتاب کې مستعار نوم ولیکي، ځکه هغه وخت ځوانانو ښځینه لیکوالانو ته زیات ارزښت نه ورکوي او د هغوی کتابونه یې نه مطالعه کول. وروسته رولینګ په کتابونو مستعار نوم جی کا رولینګ ولیک او ټول کتابونه یې په همدې نوم لیکلي دي. لومړی کتاب په 1996 کال کې چاپ سو او ټول کتابونه په 2 اونیو کې ټول وپلورل سول. رولینګ بالاخره په 2004 کال کې د خپلو هڅو او زیار په برکت یې وکولای سوی چې د کتاب له درکه میلیارډونه ډالر وګټي. رولینګ د لیکوالۍ په برخه کې جایزې او افتخارونه هم ترلاسه کړي دي. له 1990 میلادي کال څخه تر 2010 کال پورې د لیکوالۍ په برخه کې څو جایزې ترلاسه کړي. په 2010 کال کې هانس کریستن اندریسن میډال واخیست او په 2010 کال کې وکولای سول چې د بریټانیا سلطنتي کورنۍ افتخاري جایزه ترلاسه کړي. د جی کا رولینګ سختي ورځې. رولینګ په اسانۍ د لیکوالۍ په ډګر کې د سترنوم او شهرت په اسانه نه دی ګټلی. هغې ډېرې ستونزې او ناخوالې ګاللې دي او بالاخره یې ځان د نړۍ په سترو لیکوالانو کې راویستی دی. رولینګ د ښوونځي تر فراغت وروسته یې د اکسفورډ پوهنتون په ازموینه کې ګډون وکړ، خو بریالی نه سوه. رولینګ سخته ناهیلې سوه، خو مور او پلار یې وهڅوله او ورته ویې ویل چې
ته باید د انګلستان اکستر په پوهنتون کې فرانسوي ادبیات ولولې. د رولینګ د مور او پلار ترمنځ اړیکې ښې نه وې. د هغوی ترمنځ هر وخت شخړې او جنجالونه وه. دا بل هغه څه و چې د رولینګ ژوند یې تریخ کړی و. رولینګ چې ماشومه وه، مور یې له ناروغۍ څخه کړېده. مور یې څه وخت وروسته د ناروغۍ له کبله مړه سوه. د مور مرګ یې ورته سخت تمام سو. هغه په دې وخت کې له ډیر ذهني او رواني ستونزو او فشارونو سره مخ سوه. رولینګ چې کله واده وکړ، پوهه سوه چې خاوند یې بدخویه انسان دی او هر وخت به یې ورسره جنجال او شخړه کول. بالاخره رولینګ یې خاوند له کوره وشړله او طلاق یې کړه. رولینګ چې کله له پرتګال نه سکاټلند ته کډه سوه، هلته له زیاتو رواني ستونزو سره مخ سوه، ځکه هغې له یوې خوا کومه دنده او بوختیا نه درلوده او له بلې خوا د ناکام واده خاطرو ځوروله چې یو لور یې پیدا سوه. خو بیا یې خاوند طلاق کړه. د هغې رواني ستونزې ورځ تر بلې زیاتېدلې، تر دې چې د ځان وژلو هڅه یې وکړه، خو بریالۍ نه سوه. وروسته په یوه روغتون کې د درملنې په موخه بستر سوه. رولینګ په یوه رستورانت کې کار کوي چې لومړی رومان یې پای ته ورسوي. کتاب یې څو لویو خپرندویو ټولنو ته واستوي، خو ټولو ورته د رد او نه چاپولو جواب ورکړ، او دا به یې هم ورته ویل چې د لیکوالۍ پر ځای یو بل مسلک غوره کړي. ښه ده، ځکه په لیکوالۍ کې ښه مهارت نه لري. خو بالاخره یې کتاب یو کوچنی خپرندویي ټولنې د 1050 یورو په بدل کې ترې واخیست او چاپ یې کړ. رولینګ له یادو ستونزو سره سره ماتې ونه منله، شیبه یې هم نه ضایع کوله. هغه تل د ژوند د بدلولو په فکر کې وه. هغې په ځان کې له ماشومتوبه د لیکوالۍ وړتیا لیدلې وه. پوهېده چې یو ښه لیکواله ترې جوړېدای سي، نو ځکه یې تل دا هیله وه چې یوه ښه لیکواله سي، او بالاخره په دې بریالۍ سوه چې د نړۍ مشهوره او شتمنه لیکواله سي. دا وه د بریالۍ څیرې سختې ورځې کتاب 6مه برخه چې د نړۍ مشهورې لیکوالې جیکا رولینګ ژوند او سختو ورځو ته ځانګړې سوې وه. شو مطالبو او کتابونو اوریدلو لپاره د ریڅه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا چې د همدې کتاب له وهمې برخې سره راځم، تر هغه مو په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.